ایمان پلورونکی څلور دیرشمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، د رجب له احتجاج او زهره سره سره حبشان لزان سره دی بوت او لیویونی سره خک لک پتاړ چې لاسونه شاته کړل. د هغه له ویدو ملګرو هم وسلې واخیستې، بیا هغه راوي کړل ورته ویل کله دې ځای او خورېدی و به وژل سي. لږه شیبه وروسته شپږ تنه په اسونو او اوښان سپاره راغله. هغه پنځونو پسې ولېږل. په شګو کې د درې اسونو نښې څرګندې په هماغه لوري حبشان هم روان شول. د نجونو نیول اسان نه و، ځکه چې د هغوی او ورپسې تلونکو ترمنځ لس یا اته ساعته توپیر و. حبشي سپرو ته دا اسانتیا په برخه وه چې هغوی نارینه او له بیدیا سره بلد او مشکلات یې هم زغملی شول. چې مخکې ولاړل د دې مشکل سره مخ شو چې د باد په وسیله د شګو له یوې ځایه بل ځای ته د وړلو له امله د اسونو د سمان نښې ورکې شوې. خو بیا هم هغوی روان وو. له ډېر تګ څخه وروسته له 4-5 ساعته مزل وروسته د لمر خاته لوري ته سوربخونده خړه ولید چې د اسمان لوري ته پورته کېده. خو د هغه ځای خلک او د دې ځای په حالاتو هم خبر و. یو بل ته یې وکتل او په ډېره ویره اسونه او اوښان راستانه او ډېر چټک په ځغاسته دا هغه بېدیانۍ توپان را روان و چې غټې غټې شګلنې غونډۍ یې د شګو په ذرو باندې بدلولی شول او له منځه یې وړلی شوې. که هلته کوم انسان یا څاروی ودرېد او یا به کېناست نو شګه به یې په شاوخوا کې راجمع کېده او دی به په هغه ځای کې ژوندی ښخېده. یعنې هغه ساحه ریګې روان و چې بیا به پرې یوه غونډۍ ولاړه او هلته د توپان څخه د بچ کېدو لپاره کومه کلکه غونډۍ هم نه وه. هغوی په تېښته ځانونه خپلې غرنۍ سیمې ته ورسول، خو هلته توپان راغلی او هلته د هغه ځای ونو یوې او بلې خواته ټالونه وهل او باد ښورول. د ډنډ نهنګان هم د اوبو غارونو ته ننوتي. مذهبي مشر یو ځای په ګونډو ناست او لاس به یې په هوا کې ښوراوه او بیا به یې په زوره زوره ځمکه ډبوله او ویل به یې د انګوک دیوتا خپل قهر ودروه، موږ دوه ډېرې ښکلې نجونې ستا په قدمونو کې قرباني کوو. هغه دا توپان د دیوتا قهر ګاڼه. بیدیا او توپان لاس په ګرېوان، خو دغسې سور او تیز توپان به کله کله رااله. ور به سو نجونو ته چې هغه به کوم ځای کې نجونې هم توپان راګیر کړي وي. هغوی هم چیرې د پناه ځای نه لرل. هغوی خو د حبشیانو له خطرې څخه ډېرې لرې وتې وې، خو د بیدیا له داسې خطرې سره مخ سوي وې چې د هغوی لپاره مرګ هم ثابتېدای شو. په هغو باندې بل مشکل دا راغلی و چې د شګو او توپان له شور او ځواک نه یې اسونه وتورېدل او په خپل سر یې په ځغاسته پیل وکړ. خو څرنګه چې درې واړه اسونه یو ځای تورېدلي وو نو یو ځای منډې وهلې. خو په دغه منډه کې یوه ګټه دا وه چې اسونه او نجونې د ځغاستې له امله یو ځای ښخ نه شول. خو دا پته نه لګېده چې دا بې قیزې اسونه به تر کومه ځایه ځي او چیرې به درېږي او هغه ځای به له اصلي لارې څومره لري. او په نجونو کې هم دومره همت نه و چې اسونه یې له واغو نیولي وای او په اسونو کې هم دومره شیمه پاتې نه وه چې نور هم ځغستلي وای. هغه تږي او له نیمې شپې روان ورونو په دغه دښته کې ډېر خطرناک حالت روان او دوی ورسره مخ وي. ستړتیا او تندې اسونه ناتوانه کړي وو. یو آس سر په څېړۍ را پرېوت او په هغې سپره نجلۍ داسې را پرېوته چې کله آس پورته شو او بیا را وغورځېد
نو نجلۍ هم تر آس لاندې شوه او مړه شوه. خو په دغه دښته کې دوه وارخطا او ناتوانه نجونې پاتې شوه. خو یو څه چې نورې مخ ته ولاړې د یوه آس د زین تنګ سسو شو. زین یې ولرې ته کوږ شو. پر هغې باندې چې کومه نجلۍ سپره وه د آس اړخ ته پرېوته، خو چپه پښه یې په دغه حالت کې په رکاب کې ونښته او هلته آس په ځغاسته و، دلته د دې پښه په رکاب کې ونښته او نجلۍ نیمه په ځمکه وه او نیمه په هوا او آس په ځان پسې کش کول. خو درېیمې نجلۍ ورسره هېڅ مرسته کولی نه شوه. د هغې خپل آس په واک کې نه و. د خپلې ملګرې چیغې یې اورېدې، خو له ډېرو چیغو څخه وروسته د هغې چیغې هم غلې شوې او هغې د نجلۍ مړی له آس سره د کشولو په حالت کې لیده. پر هغې باندې ډېره ویره راغلې وه. هغه که څومره زړوره وه، خو بیا هم هغه ښځه زاوه په زوره زوره په ژړا شوه. د سست زین والا آس ناڅاپه ودرېد. درېیمې نجلۍ خپل آس ونه درولی شو. شاته یې وکتل، په توپان کې هېڅ ونه لیدل چې په هغې او په آس باندې په سپره نجلۍ څه وشول. نجلۍ خو په یقیني توګه مړه سوې وه، خو درېیمه نجلۍ یوازې پاتې وه. هغې له رکابونو پښې لږې وروسته کړې. د ویرې یې دا حال و چې د آس واګه یې پرېښوده او په دغه حالت کې لاسونه د اسمان لوري ته پورته او په غریونولي اواز یې الله جل جلاله ته نارې کړې او ویې ویل: ای زما لویه خدایه، د اسمانونو خدایه، زما ګناه وبخه، زه ګناهګاره یم، زما ویښته ویښته ګناهګار دی، زه د ګناه کولو لپاره راغلی وم او زه په ګناهونو کې روزل سوی یم. زما خدایه، زه هغه مهال ډېره کوچنی وم چې لویانو له ګناهونو سره آموخته کړی وم. زه هغوی د ګناهونو سره په روزنه او عادت کې رالویه کړم او راته یې ویل: ولاړه سه او سړي په خپل حسن او بدني ښکلا بې لارې کوه. د هغوی په لاسونو نور انسانان وژنه، دروغ وایه، دوکه کوه او بدکاري کوه. هغوی راته ویلي وو چې دا د صلیب دنده ده، که ته یې ترسره کړې جنت ته به ولاړه شي. خو په دغه حالت کې چې دا په آس باندې سپره وه او لاسونه یې هم پورته نیولي وو، د لیونیانو په څېر باندې چیغې او سرود وهلې او آس یې په قرار قرار له مزله پرېوت. نجلۍ په چغو چغو ژړا کې الله جل جلاله ته وویل: ستا چې کوم دین رښتونی وي، ما ته یې هغه معجزه راوښیه. خو په دې حالت کې د هغې عقیده هم متزلزله سوې وه. د ګناهونو احساس یې دماغ نیولی و. د مرګ ویرې له هغې نه هېر کړي وو چې د هغې دین څه شی وي. هغې خپله ماضي په ګناهونو کې ډوبه لیده او د هغې په زړه کې دا احساس راویښېده چې د نارینه‌وو د لوبو یوه آله وه او د چل او دوکې لپاره ترې کار اخیستل کېده. اوس یې هغه په یوازې سر سزا ویني. په هغې باندې بېهوشي راغله او لاړه. هغې سر ټیټ او چیغه کړه: خدایه، زما سره مرسته وکړه، زه لا اوس مړ کېدل نه غواړم. او د دې سره هغې ته وریاد شو چې هغه یوه یتیمه نجلۍ ده. د مرګ په مخ کې انسان د ماضي په لور تلي چې دا د بشري فطرت یو مهم عکس العمل دی. هغې ځوان نجلۍ هم په خپله ماضي کې پناه اخیستل وغوښتل، خو هلته هېڅوک هم نه مور، نه پلار او نه یې خویندې او وروڼه. هغې ته همدومره په یاد و صلیبیانو پاللې او روزلې ده چې اوس یې ورخپلې دوکه ده. هغې له خپل ځانه په دې حالت کې کرکه کوله. اوس یې بښنه غوښته، خلاصون یې غوښت. خو په دغو چغو او نارو او غریو نیولو دعاو کې پریشاني جوړه. د آس مزل دومره ورو شوی و چې ډېر په ګرانه روان و او له دې سره سره توپان هم په درېدو شو. خو نجلۍ هلته د آس په سر باندې بېهوشه شوه او آس هم قرار قرار روان و. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د مصر له پولو سره ګزمه سپاهیان معذب کړي وو چې له هغوی نه د درې ټولۍ مرکز د مصر او سودان په پوله کې 4-5 میله دننه و. د مرکز کېږدۍ په داسې ځای کې لکې کړی شوي وې چیرې چې له توپانه د ژغورنې لپاره کمرونه وو. خو دې توپان د هغوی کېږدۍ نړولې وې.
د اوښانو او اسونو کنټرول ګران شوی و خو کله چې دغه سخت طوفان ودرېد مجاهدین د خپل سامانونو پر راټولولو او خیمو درولو باندې مصروف شول د دغه مجاهدینو قومندان یو ترکی احمد کمال چې یو ښکلی او سررنګی او قوي سړی هغه هم د طوفان له درېدو سره بهر راووت او د خپلو سامانونو او څارویو څارنه یې کوله ورونو لکه په دغه حالت کې د نجلۍ دعا چې قبله سوي او په تصادفي ډول د هغې آسم پر همدې خوره روان هوا له ګرده صافه سوې وه یو مجاهد یې ولید ته اشاره وکړه او ویې ویل قومندان صاحب هغه اس او سپور خو به زموږ نه وي احمد کمال چې د دوی قومندان و خپل مجاهد ته ځواب ورکړ موږ لا تر اوسه نجونې په پوځ کې شاملې کړي نه دي او هغه هم جلۍ معلومیږي ویښتان یې له ورایه پریشانه ښکاري احمد کمال او هماغه مجاهد ورپسې وځغاستل خو هلته چې کله ور ورسېدل یو آس سر چټ کړی او ورو ورو را روان و آس چې کله د خوراک بوی احساس کړ د اسونو په لور باندې ور روان شو خو هلته د آس په شا باندې یو نجلۍ داسې پرې سپره وه چې لاسونه یې له آس نه یوې او بلې خوا ته ځوړند نجلۍ په آس باندې داسې پرته وه چې سر یې د آس له څټ نه لږ وروسته د نجلۍ ویښتان خواره واره پر مخ پراته وو او بدن یې هم خولې خولې و د احمد کمال تر رسېدو پورې آس له تړلو اسونو سره خوراک پیل کړ احمد کمال د نجلۍ پښې له رکابه بهر کړې او هغه یې له آسه څخه راکوزه کړه له لاسونو یې ونیوه او سپاهي ته یې وویل ژوندۍ ده او پرنګۍ ښکاري آس ته یې اوبه هم ورکړې او نجلۍ یې خپلې خیمې ته بوتله د نجلۍ ویښتان له شګو ډک احمد کمال یې پر مخ باندې اوبه وشیندلې او بیا په خوله کې یو څو څاڅکي اوبه ور واچول خو نجلۍ په دغه حالت کې سترګې پرانیستې یوه شېبه یې احمد کمال ته په حیرانتیا وکتل ناڅاپه کېناست د احمد کمال رنګ یې چې سور ولیده انګریزي یې ترې وپوښتل زه په فلسطین کې یم احمد کمال سر وښوراوه او نجلۍ یې په دې باندې وپوهوله چې په دې ژبه دی نه پوهېږي نجلۍ په عربي ترې وپوښتل ته څوک یې او زه چیرې یم احمد کمال ځواب ورکړ زه د اسلامي پوځ معمولي غوندې قومندان یم او ته هم اوس په مصر کې د نجلۍ سترګې راووتې او دومره ووېرېده چې نوره له ویرې څخه بېهوښه کېده احمد کمال رحمه الله ورته وویل مه وېرېږه خپل ځان په واک کې وساته هغه یې په سر باندې د مهربانۍ لاس راکش کړ او ویې ویل زه پوه شوم چې ته یوه پرنګۍ نجلۍ یې او دلته زما مېلمنه یې دلته د ویرې هیڅ لامل نشته په دغه حالت کې احمد کمال رحمه الله یو مجاهد راوغوښت او ورته ویې ویل د دې نجلۍ لپاره اوبه او خواړه راوړه کله چې اوبه او خواړه راوړل شول نجلۍ ور ټوپ کړ د اوبو جام یې ونیو او په غړتار یې په څښلو باندې پیل وکړ احمد کمال ترې جام ونیو ورته ویې ویل کراره لومړی خواړه وخوره او بیا اوبه وڅښه نجلۍ د غوښې یوه ټوټه راپورته کړه بیا ډوډۍ وخوړه او اوبه یې هم پسې وڅښلې د هغې په مخ کې تازګي پیدا شوه احمد کمال چې د مجاهدینو یو قومندان و هلته لیرې یوه خیمه جلا درولې وه چې د غسلخانې کار یې ترې اخیستی هلته د اوبو کمی نه و د کېږدیو دا مرکز د خرماو له یو ځنګله سره نږدې و احمد کمال نجلۍ له خوراک او څښاک څخه وروسته غسلخانې ته وروستله او د خیمې پردې یې وتړلې نجلۍ ځان پرېمینځه خو ډېره زیاته وېرېدلې وه او په ویره کې وه ځکه چې د خپل دښمن پناه ځای ته ورغلې وه چې د ښه سلوک هیله یې ترې نه لرله او له وړکتوب څخه د هغې په ذهن کې دا خبرې ځای په ځای کړی شوې وې چې مسلمانان وحشیان دي او بیا د ښځو لپاره خو بیخي د څیرونکو حیواناتو په څیر دي له دې ویرې سره سره یې وحشیانو نهنګانو او د بېدیاني توپان ویره لا اوس هم په زړه کې موجوده وه د خپلو ملګرو نجونو مړینه او هغه بیا داسې ویرونکې مړینه چې د هغې د لمبلو پر وخت یې زښته زیاته احساس کړه چې د خپل هغه ناپاک بدن د وینځلو هڅه کوي چې د دنیا اوبه یې پاکولی نه شي هغې د بېوسۍ په حال کې خپل ځان حالاتو ته وسپار او احمد کمال رحمه الله هم ډېر ځیرک مجاهد او هغه کتلی و چې دومره ښکلې او نازمینه نجلۍ بې څه نه وي او بیا د مصر دې سیمې ته دغسې نجونې بې څه څنګه راتلی شي کله چې نجلۍ غسل وکړ او بیرته راغله احمد کمال رحمه الله له نجلۍ څخه پوښتنه وکړه نو نجلۍ ځواب ورکړ چې له یو کاروان څخه بېله سوي یم او په توپان کې آس په خپل سر سوی
احمد کمال په دې جواب ډاډه کېدای نه شو. هغه ترې دوه پوښتنې نورې هم وکړې. د نجلۍ شونډې وښورېدې او له هغه څخه وروسته احمد کمال ورته وویل داسې ووایه چې ته یوه تښتول شوې نجلۍ یې او توپان ژغورلې. که چیرې تا داسې ویلي وای چې ته یوه تښتول شوې نجلۍ یې او توپان ژغورلې نو کېدای شو چې ما دا درسره منلې وه. خو اوس تا ته دروغ هم نه درځي چې څه رقم دروغ ووایه. په دې خبرو کې هغه مجاهد چې له احمد کمال سره و د خیمې پرده پورته کړه او یوه کڅوړه او مشکي ځای احمد کمال ته ورکړه او ویې ویل دا د دې نجلۍ د آس له زین سره تړلې وه. احمد کمال چې کڅوړه پرانیستله نو په دغه حالت کې نجلۍ له ویرې په کڅوړې باندې لاس ورکېښود او رنګ یې والوت. احمد کمال هغې ته کڅوړه ورکړه او ویې ویل واخله او په خپله یې خلاص کړه لکه د نجلۍ ژبه چې ګونګه سوې وي. د ماشومانو غوندې یې کڅوړه شاته کېښوده. احمد کمال وویل دا خو کېدای نه سي چې زه تا ته ووایم چې ځه ولاړه سه، خو زه هېڅ حق نه لرم چې تا ایساره کړم. خو یوه داسې نجلۍ چې د آس په شا باندې د بېهوښۍ په حالت کې موندل سوې وي زه یې یوازې پرېښودای نه سم. دا زما انساني دنده ده. که ته ما ته خپل ځای وښیې زه به د خپلو مجاهدینو په بدرګه خپل ځای ته په امن سره ورسوم. او که چیرې ته حال نه وایې نو د یوې اشتباهي نجلۍ په توګه به دې د خپل حکومت مرکز ته واستوم. ته خو مصري او سوډاني هم نه یې. په دغه حالت کې نجلۍ په حیرت سره احمد کمال ته کتل. د نجلۍ اوښکې روانې سوې. هغه چې له کومو مشکلاتو راتېره او راغلې وه د هغې ویر او هیبت پرې لا پخوا غالب و. هغې کڅوړه د احمد کمال مخې ته وغورځوله او احمد کمال هم کڅوړه راواخیسته. خو په کڅوړه کې چې وکتل یو څو دانې خرما وې او دوه یا څلور نور کوچني شیان وو. او د دې کڅوړې په منځ کې یوه بله کڅوړه هم وه. دغه کوچنۍ کڅوړه چې احمد کمال رحمه الله خلاصه کړه له هغې نه د سرو زرو بې شمېره سکې، د سرو زرو زنځیرونه او یو کوچنی شان د تور لرګي صلیب راووت. احمد کمال له دغو علامو څخه همدومره وپوهېد چې دغه نجلۍ عیسوي ده. خو هغه ته په غالب ګمان باندې دا پته نه وه چې هر عیسوي چې د مسلمانانو پر خلاف په صلیبي لښکر کې داخلیږي هغوی په یو صلیب باندې سوګند پورته کوي او هر وخت یو کوچنی صلیب له ځانه سره ساتي. احمد کمال ورته وویل په دې کڅوړه کې زما د پوښتنې جواب نشته. نجلۍ د خپل خلاصون په اړه باندې دا خبره وکړه او ویې ویل که زه دا ټول سره زر تا ته درکړم ته به له ما سره مرسته وکړې؟ احمد کمال رحمه الله وویل څنګه مرسته؟ نجلۍ جواب ورکړ ما فلسطین ته ورسوه او زما نه هېڅ پوښتنه مه کوه. خو په دغه حالت کې احمد کمال وویل زه به تا فلسطین ته هم ورسوم خو پوښتنې به خامخا درڅخه کوم. خو په دغه حالت کې نجلۍ احمد کمال ته وویل که ته زما نه پوښتنې ونه کړې زه به تا ته یو بل انعام هم درکړم. هغه ورته وویل هغه انعام به څه وي؟ نجلۍ جواب ورکړ آس به درکړم او د 3 ورځو لپاره ما خپله وینځه کړه. خو احمد کمال چې د مجاهدینو یو تقواداره قومندان و تر دې د مخه دومره د سرو زرو وزن په خپل لاس کې هم پورته کړی نه و او دومره حیرانوونکې ښکلا او بدن یې هم لیدلی نه و. هغه په خپله مخه کې پرتو د سرو زرو پړکېدونکي سکو ته وکتل او بیا یې د نجلۍ د وریښمینو په څېر طلایي زلفو ته چې د سرو زرو د تارونو په څېر ځلېدل وکتل. بیا یې د هغې جادوګرو سترګو ته وکتل چې پادشاهان یې له امله د یو بل دښمنان کول. هغه یو قوي ښکلی ځوان او قومندان ده او د هغو ټوله یې مشر هم چې د هېواد په پوله یې څوکۍ او ګزمه کوله چې د هغه څخه د دې په اړه هیڅ چا هم پوښتنه نه سوای چې هر څه یې کړي. خو هغه سکې او صلیب په کڅوړه کې واچول او نجلۍ ته یې کڅوړه بېرته ورکړه. خو نجلۍ په حیرانتیا له احمد کمال څخه پوښتنه وکړه ولې دا قیمت لږ دی؟ پوهېږئ چې د اسلام رښتینی مجاهد احمد کمال څه ورته وویل؟ ورونو څوک چې مجاهد نه پېژني نو هغوی دې پوه وي چې مجاهدین هغه پاک خلک دي چې د خلکو ناموسونه د خپلو وینو په قیمت هم ساتي او د الله جل جلاله د دین احکام نافذوي او په بدله کې یوازې او یوازې د الله جل جلاله رضا غواړي. خو افسوس چې ځینې ملګري بیا دا قیمتي ملغلرې تر اوسه هم نه پېژني. او ورونو د دغو قیمتي ملغلرو له ډلې څخه احمد کمال رحمه الله هم و
چې کله نجلۍ دا پوښتنه ورڅخه وکړه چې آیا دا قیمت لږ دی، نو احمد کمال رحمه الله چې مجاهد او سینه له ایمان له نور څخه ډکه ورته ویل ډیر لږ، د ایمان قیمت له خدای پرته هیڅوک ورکولای نشي. خو په دغه حالت کې نجلۍ څه ویل غوښتل، خو احمد کمال خبر ورغوڅه کړه، ویل زه خپل مسؤلیت او ایمان خرڅولای نشم. ټول مصر زما په سر د آرام خوبونه کوي. 3 میاشتې وشوې سودانیانو په قاهره باندې د حملې کوښښ کړی و. که زه دلته نه وای او بیا مې په هغو باندې خپل ایمان پلورلی وای، نو لښکرې به قاهرې ته داخل سوي وای او تباهۍ به یې جوړي. ته ما ته تر هغو لښکرو زیاته خطرناکه ښکاري. او زه دا پوښتنه کول غواړم چې آیا ته یوه جاسوسه نه یې؟ نجلۍ په دغه حالت کې وویل نه. احمد کمال وویل ته همدومره ووایه چې ته توپان د کوم ظالم له لاسه راخلاصه کړې یې، او که ته پخپله له توپان څخه ژوندۍ راوتلې یې. خو نجلۍ په دغه حالت کې بېمعنا غوندې ځواب ورکړ. نو احمد کمال وویل زه ستا په باب دې پوهېدلو ته اړتیا نه لرم چې ته څوک یې او له کومه ځایه راغلی. خو زه فقط همدومره ویل درته غواړم چې زه تا سبا قاهرې ته استم. هلته زموږ د استخباراتو مرکزي اداره شته، هغه پوهېږي او ته، او زما مسؤلیت به هم ترسره سوی وي. نجلۍ وویل که اجازه راکړې زه به لږ څه ارام وکړم. سبا چې تاسې ما قاهرې ته لیږئ کېدای شي ستاسې د پوښتنو ځواب هم درته ووایم. ورونو، احمد کمال رحمه الله هم نجلۍ ته د ارام کولو اجازه ورکړه او نجلۍ هم د ارام کوټې ته لاړه. او ورونو، څه فکر کوئ چې دا عیسوي نجلۍ به احمد کمال هم تر خپلې اغېز لاندې راولي؟ او څه فکر کوئ چې د لارې په اوږدو کې به تر قاهرې پورې د احمد کمال او د دې نجلۍ ترمنځ کومې خبرې اترې وسي؟ او آیا هلته به بیا له رجب سره مذهبي مشر څه وکړي؟ آیا رجب به ژوندی پرېږدي او د هغو 3 نجونو د تښتېدنې په بدله کې به هغه مذهبي مشر رجب ته کومه سزا ورکړي؟ د 34مې برخې پای.